په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د عالمانو یوه ستره غونډه رابلل شوې ده. د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې د هیواد له 34 ولایتونو څخه دیني عالمانو، د پوهنتون استادانو، ملي سوداګرو او مخورو ګډون کړی. د اسلامي امارت د چارواکو په خبره په دې غونډه کې به پر اسلامي نظام، استقلال او ملي یووالي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو خبرې اترې وشي. خو دا چې د دې غونډې څخه د عامو خلکو هیلې او غوښتنې څه دي، په دې تړاو مو د عامو خلکو نظرونه راخیستي او له دوی یې اورو. موږ غوښتنې خو فعلا چې ټول ملت شاهد ده، بیکاري ده زیاته ده، ځوانان ټول بیکاره دي، بس دغه دربدري او دغه قصه ډېره زیاته ده. موږ غواړو چې دغه ځوانانو ته کار پیدا سي. ځوانان ټول له ملک نه بیرون ته بهر ته روان دي. غواړو دا چې د جنکو مکتبونه خلاص کړي او نور داسې تعامل ته لږ نږدې سي. د اقتصاد له نګاه نه خلک ډېر زوبل دي، کار نشته، تیل جګ سوي، اوړه جګ دي، غوړي جګ دي. دغه اقتصادي وضع باندې باید وغږېږي، دوی په اقتصادي دغه باندې باید ډېر تمرکز ولري. دغه ملي بیرغ چې دا زموږ ټول افغانستان یو بیرغ ده که نه، دا یې کولی شي دغه یو بیرغ مو د اول چې درېږي عمل باید ملي بیرغ ولري. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د غونډې ته ګڼ شمېر هغه افغان عالمان چې په نږدې ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي، هغه هم را دعوت شوي دي. نوموړی زیاتوي چې دا غونډه د حکومت لخوا نه بلکې د ولس په غوښتنه جوړه شوې ده. دا غونډه خو د خپله د خلکو غوښتنه وسي او د علما کرامو تاکید او اسلامي امارت هم مناسب وبلل چې کوم جنۍ پیغام ترلاسه کړی وي هغو ټولو ته بلنه ورکړي، په مجموعي شکل د دې غونډې انتظام ورته ونیسي. دا داسې یو غونډه نه وه چې حکومت راغوښتې وي، بلکې د ولس خپله تقاضا او تاکید د هغو لپاره جوړه سوه. د کابل لوی جرګې تالار کې د عالمانو دا 3 ورځنۍ غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې په هیواد کې زیات شمېر خلک هم د دې غونډې جوړېدو ته په تمه وو چې د هیواد په کچه به پکې برخلیک ټاکونکي پریکړې وشي. عزت الله احمدزی، CMG کابل.